بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قرآن څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظیم. قدرمنو اوریدونکو، قرآن څه وایي د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم قرآن څه وایي خپرونه پیلوم. قدرمنو اوریدونکو، سورت آل عمران ختم شه، نو اوس هم شروع کړه په سورت نسا کې. سورت نسا مدني سورت دی، 106 آیته دی، 60 رکوګانې لري. په ترتیب کې 4م سورت دی، اما په اعتبار د نزول سره 92م سورت دی چې وروسته د سورت ممتحنین نازل شوی دی. دلته 5 امور ضروري دي چې باید هغه په تفصیل سره وڅیړو. اول، ربط د دې سورت مخکینیو سورتونو سره. دویم، دعوا د سورت. دریم، خلاصه د سورت اجمالا. څلورم، خلاصه د سورت تفصیلا. او پنځم، فضیلت د دې سورت. نو د سورت نسا ربط مخکینیو سورتونو سره زموږ مفسرینو په 5 وجوهو سره بیان کړی. اوله وجهه، په سورت بقره کې د یهودیانو په قبائحو باندې رد و، او په سورت آل عمران کې د نصاراو په شبهاتو او خباستونو باندې رد و. نو په سورت نسا کې د جاهلیت والاو په ظلمونو او مظالمو باندې رد دی او د مؤمنانو د احوالو اصلاح ده. دویمه وجه، مخکې صورتونو کې هغه احکام ول چې هغه د آخرت د اصلاح سره متعلق ول. نو په دې صورت کې هغه امور الله رب العزت ذکر کوي چې هغه د دنیا د ژوند سره تعلق لري. دریمه وجه، په صورت آل عمران کې الله رب العزت هغه امور ذکر کړل چې د هغو تعلق تهذیب النفوس سره و. نو په دې صورت کې الله رب العزت د تدبیر منزل او د سیاست مدني امور ذکر کوي. څلورمه وجه، په صورت آل عمران کې په هغه چا رد و چې صالحین بندگان لکه عیسی علیه السلام او مریم علیه السلام یې د الله تعالی سره شریک ګڼل. نو اوس دلته د عموم په طریقې سره د شرک رد کوي. همدارنګه د نصاراو په عقیده رد کوي چې هغوی عیسی علیه السلام د الله زوی ګڼي. پنځمه وجه، د مخکې صورت په آخر کې امر ذکر شو په تقوا باندې. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. نو د دې صورت په اول کې د تقوا 2 قسمونه الله ذکر کوي. یوه تقوا په حقوق الله کې او دویمه تقوا په حقوق العباد کې، او دې ته ربط د تشابه الاطراف ویل کیږي. دعوا د صورت ذکر کول د داسې امورو دي چې هغه ظلمونه دفع کوي، لکه ظلم کول په کمزورو انسانانو باندې چې هغه یتیمان دي او همدارنګه ناپوهه خلک دي یا زنانه دي. او د دې د دفاع دپاره الله رب العزت 2 قسمه امور ذکر کوي. اول قسم امور د تدبیر منزل دي، او دویم قسم امور د ملک د سیاست دي چې هغه اجرا د کتاب او سنت ده، یعنی اجرا د شرعي نظام ده.
همدارنګه ظلم په حق د الله تعالی کې هغه شرک کول دي، نو د هغې دفاع کوي په ذکر د قباحت د شرک سره 2 ځلي په 48 آیت کې، او همدارنګه په 114 آیت کې، او همدارنګه رد دی په اقسامو د شرک باندې چې هغه شرک دی په عبادت کې، شرک په علم کې، شرک په تصرف کې، شرک په دعا کې، شرک په تحلیل او تحریم کې، او عقیده لرل د اتخاذ ولد. د دې وجې نه مسئله د توحید الله رب العزت په دې صورت کې 6 ځلې ذکر کړې ده. په اول آیت کې، 14 آیت کې، 80 آیت کې، 126 آیت کې، 131 آیت کې، او 132 آیت کې، او د دعوا ماخذ اول آیت دی. او همدارنګه د الله تعالی اسماء حسنا یې 26 ذکر کړي دي. اجمالی خلاصه یې دا ده چې په دې صورت کې 3 حصې دي. اوله حصه تر 55 آیته پورې ده چې په دې کې د تدبیر منزل 18 امور ذکر دي د پاره د دفع د ظلم د یتیمانو او د زنانو او د ناپوهو خلکو نه، او آخري حکم کې ذکر د توحید او د بندگانو حقوق دي. بیا د منافقانو د قبایحو او د یهودیانو د خباست ذکر دی. دویمه حصه د 55 آیت نه نیولې تر 115 آیته پورې ده. په هغې کې د مدنیت سره متعلق د سیاست 9 امور ذکر دي، او په منځ کې د منافقانو د قبائحو ذکر دی، او ورسره رد دی په مخالفت کوونکو د رسول او د مؤمنانو، او رد دی د شرک په اقسامو باندې. دریمه حصه آخره پورې ده، د 115 آیت نه نیولې تر آخره پورې دریمه حصه ده چې په هغې کې د منافقانو او یهودیانو خباست ذکر کوي، سره د رد کولو نه په زیاتی کولو د یهودیانو، او ترغیب دی د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ته. تفصیلي خلاصه په دې اوله حصه کې 3 بابونه دي. اول باب تر 14 آیته پورې دی. په دې باب کې د تدبیر منزل 18 امور ذکر دي، او یو امر دی د حق د الله تعالی په توحید او په رد د شرک سره، او حقوق د بندگانو. فضیلت د صورت د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې په صورت نساء کې 15 داسې آیتونه دي چې د هغې په بدل دا دنیا او مافیها ماته راکړی شي نو ما نشي خوشحالولی. هغه 15 آیتونه 1 آیت، 40 آیت، 48 آیت، 58 آیت او 64 آیت. او ابن جریر د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت کړی چې د دې صورت 8 آیتونه د دې امت دپاره د هر هغه څیز نه غوره دي چې په هغې لمر راخیږي او ډوبیږي. هغه 8 آیتونه 26 آیت، 28 آیت، 28 آیت، 1 آیت، 40 آیت، 48 آیت، 58 آیت او 64 آیت. نو ځکه الله رب العزت فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای خلکو وویرېږئ د رب خپل نه. دا خطاب دی ټولو مکلفینو ته په دلیل د دې چې په دې کې الف لام د استغراق دپاره دی. همدارنګه ذکر د علت عامه دی چې هغه پیدایش دی د آدم او حوا علیهم الصلاة والسلام نه. نو ځکه الله وایي یا ایها الناسو، ای خلکو اتقوا ربکم، وویرېږئ د رب خپل نه. دلته په حقوق انسانیه کې تقوا کولو ته اشاره ده چې په دې صورت کې هغه ذکر دي، او لفظ د ربکم په احسان د ربوبیت باندې دلالت کوي، او وروسته ذکر شوي احکام په تربیت د انسان کې ممت او مددگار دي. نو ځکه الله وایي یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای خلکو وویرېږئ د رب خپل نه، الذي هغه ذات خلقکم چې پیدا کړي یې تاسو من نفس واحدة د یو نفس نه، وخلق منها زوجها او پیدا کړي ده د هغه نه بیبي د هغه. الذي خلقکم من نفس واحدة. علامه ابن عطیه رحمه الله ویلی دی چې په دې کې تنبیه ده په صانع او په پیدا کوونکي باندې، او په دې کې تیزی او اغرا ورکول دي یو بل سره د تعلق او وصلت ساتلو د وجې د احترام د نسب نه. او علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکي چې یو پلار او مور یې د دې وجې نه ذکر کړل چې یو بل سره مهرباني وکړي او کمزورو سره امداد وکړي، یعنی په دې کې د صورت مقصد ته اشاره ده. او صاحب د بحر محیط لیکلی دي چې په دې کې اشاره ده چې یو بل باندې تکبر او فخر مه کوئ. د نفس نه مراد آدم علیه الصلاة والسلام دی. لفظ د نفس مذکر او مؤنث دواړه استعمالیږي، د دې وجې نه واحده مؤنث ذکر که.
نو ځکه الله وایي الذي هغه ذات خلقکم چې پیدا کړي یې تاسو من نفس واحدة د یو نفس نه چې هغه آدم علیه السلام دی وخلق منها او پیدا کړي ده د دغه نفس نه زوجها بیبي د هغه ضمیر د منها نفس ته راجع دی او دا قول د اکثرو مفسرینو دی او صحیح حدیث هم په دې باندې دلالت کوي چې دا زوجه او دا ښځه چې بیبي حوا ده الله رب العزت د حضرت آدم علیه السلام د چپه پښتۍ نه پیدا کړې ده او ابو مسلم یا بعضی د دې زمانې اشخاصو ویلي دي چې د منها نه مراد من جنسها دی او حوا د آدم علیه السلام د بدن نه ده پیدا شوې خو په دې قول باندې علامه آلوسی په خپل تفسیر روح المانی کې په ډیر تفصیل سره رد کړی او ابن کثیر د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت کړی دی چې زنانه د نارینه یعنی د آدم علیه السلام نه الله پیدا کړې ده د دې وجې نه د هغې حرص او میلان نارینه ته ډیر وي او نارینه الله رب العزت د خاورې او ځمکې نه پیدا کړی نو د ده حرص په ځمکه کې ډیر وي اشاره ده چې هر یو څیز خپل اصل ته ورګرځي وبس منهما رجالا کثیرا ونساء او خواره کړي دي الله رب العزت منهما د دغې دواړو نه رجالا کثیرا نارینه ډیر ونساء او زنانه ډیرې په دې جمله کې د خلقکم من نفس بیان دی چې الله رب العزت خو تاسو د یو نفس نه پیدا کړي یاستئ چې هغه آدم علیه السلام دی د آدم علیه السلام د چپې پښتۍ نه الله بیبي حوا پیدا کړه بیا د هغو دواړو نه الله رب العزت ډیر مخلوق پیدا کړ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام او ویره کوئ د الله تعالی نه هغه ذات چې سوال کوئ د هغې نه والارحام او د خپلولي د ختمولو نه هم تاسې ویره وکړئ یعنی خپلولي او قرابت مه پرېږدئ واتقوا الله الذي تساءلون به د تقوا په دې امر کې حق د الله تعالی ته اشاره ده یعنی د ظلم د شرک کولو نه تاسو ځان بچ کړئ تساءلونه دا باب د تفاعل دی یو تا حذف ده او په دې کې دوه اقوال دي اول دا چې دا په معنا د مشارکت سره دی یعنی د یو بل نه سوال کوئ په نوم د هغه دویم قول دا چې دا په معنا د مجرد سره دی یعنی تاسو سوال کوئ د هغه په نوم سره یا با زیاتی ده یعنی تسألونه سوال کوئ د هغه نه او دا علت دی د تقوا چې هر کله د هغه نوم بل چاته وسیله کوئ یا د هغه نه سوال کوئ نو لازم ده چې د هغه تعظیم وکړئ په توحید سره او د هغه د احکامو په منلو سره والارحام په دې کې درې اقوال دي اول قول دا عطف دی په لفظ د الله باندې او مضاف دلته پټ دی یعنی قطع الارحام او دا عطف د خاص دی په عام باندې یعنی تقوا وکړئ ځان بچ کړئ د مخالفت د هغه نه په هر حکم کې او په ځانګړې توګه په پرې کولو د خپلولي کې دا قول د مجاهد ضحاک او د قتاده دی دویم قول دا چې د ارحام منصوب دی په طریقه د اغرا او تیزی ورکولو سره یعنی الارحام احفظوها د خپلولي حفاظت او رعایت وکړئ دا قول د واحدی دی دریم قول دا عطف دی په محل د ضمیر باندې هغه ضمیر چې په بهي کې دی او محل د هغې نصب دی او دا د عربو په عادت باندې بنا دی چې هغوی به د یو بل نه د خپلولي په واسطې سره سوال کوه یعنی هر کله چې خپلولي یو بل ته وسیله جوړوئ نو لازم دا ده چې په خپلوانو کمزورو باندې ظلمونه کول پرېږدئ بلکې د خپلولي احترام وکړئ او د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه قرائت وبالارحام د دې قول تأیید دی ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله تعالی په تاسو باندې ساتونکی دی ان الله کان علیکم رقیبا دا د تقوا د مخکې امر د پاره علت دی رقیب د رقابت نه اخیستل شوی دی یعنی د څه کار د تحقیق دپاره نظر تیزول او رقیب په معنا د مراقب څوکي کوونکي سره هم دی او رقیب د الله تعالی په صفاتو کې په معنا د حفیظ دی علامه ابن کثیر رحمه الله ویلی دی چې په دې کې اشاره د عمل کولو ته په هغه حدیث باندې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بندگی د الله داسې کوه لکه چې ته یې وینې او که ته نه وینې هغه خو تا ویني ان الله
کان علیکم رقیبا یقینا الله تعالی په تاسو باندې ساتونکی دی. نو د الله داسې عبادت وکړئ لکه چې تاسو الله وینئ. که تاسو الله نه وینئ نو الله خو تاسو ضرور ویني. نور به م واورو قدرمنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. دا اول حکم دی د احکامو د دې صورت نه چې هغه تعلق لري د ظلم د دفع کولو سره په یتیمانو باندې په اعتبار د مال د هغوی په خلاف د طریقې د جاهلیت نه، ځکه هغوی به د یتیمانو مالونه خوړل، په هغو به ظلم کوه. او په دې آیت کې د دې متعلق درې نور احکام دي. یو امر دی او دوه نواهي دي چې تاسې به په تفصیل سره واورئ. او د دې ربط مخکې واتقو ربکم سره دی، ځکه چې دا حکم د مقتضیاتو د تقوا نه دی. همدارنګه په خپلولي کې د شفقت او صلې رحمي ډیر حقدار یتیمان دي. نو الله رب العزت فرمایي وآتوا الیتاما اموالهم، ورکوئ یتیمانو ته مالونه د هغوی. په اصل لغت کې یتم یوازیوالي ته ویل کیږي او په عرف کې د یتیم اطلاق په هغه چا باندې کیږي چې پلار یې وفات وي او دی نابالغه وي، ځکه چې دی یوازې پاتې شو په داسې حال کې چې مدافعات او کفالت کوونکی د ده دپاره نشته او دی مدافعت ته محتاج وي په وخت د عدم بلوغ کې. او هر کله چې بالغ شي نو بیا ورباندې د یتیم اطلاق عرفا او شرعا دواړه نشي کیدلی په دلیل د حدیث د حضرت علی کرم الله وجهه چې د بلوغ نه وروسته یتیم نشته. ځکه الله وایي وآتوا الیتاما، ورکوئ یتیمانو ته اموالهم مالونه د دوی. دا دلیل دی چې یو ماشوم او وړوکی د بلوغ نه مخکې مالک د مال ګرځېدلی شي، ځکه دلته اضافت په اعتبار د ملکیت سره دی. اضافت د اموال چې ضمیر دوهم ته شوی دی، دا اضافت په اعتبار د ملکیت سره دی او په آتو کې متولی ته خطاب دی، ځکه چې مال د یتیم د ده په ولایت کې دی. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، دا په طریقه د نهیې سره دویم حکم دی. او مه اخلی پلیت په بدل د پاک کې. دلته یو څو وجوه دي. اول قول د فرا، بغوي او د زجاج دی، یعنی مه اخلی مال د یتیم چې حرام دی ستاسو دپاره په بدل د خپل حلال مال کې. دویم قول د سعید او د زهري او د نورو مفسرینو دی چې مه اخلی کره او روغ مال د یتیم په بدل د ردی مال ستاسو سره، چې د خپل ردی مال خراب مال یتیم ته ورکړئ او د هغه نه هغه ښایسته مال تاسې واخلئ. او په دې توجیه سره تبدل په معنا د تبدیل سره دی. دریم قول دا دی چې مه اخلئ مال د یتیم چې حرام دی ستاسو دپاره او پرېږدئ تاسو خپل مال چې حلال دی. نو ځکه الله وایي ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، مه بدلوئ خبیث یعنی هغه پلیت په بدل د پاک کې. دا درې توجیحاتو چې زموږ مفسرینو په دې آیت کې کړي دي. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، او مخورئ د هغوی مالونه الا په معنا د معدی د خپلو مالونو سره. انه کان حوبا کبیرا، یقینا دا ګناه ده لویه. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، دا دریم حکم دی په طریقه د نهیې سره. په دې کې الا په معنا د مع سره دی، لکه چې په صورت مائده کې په شپږم آیت کې هم الا په معنا د مع سره دی، یا په خپله معنا سره دی لیکن متعلق پټ دی. ولا تأکلوا اموالهم مضمومة الى اموالکم، او د اکل خوراک نه مراد هر قسم فایزده اخیستل دي، صرف خوراک نه دی مراد. که دلته څوک سوال وکړي مخکې جمله کې خو د یتیم د مال د خوړلو نه مطلقا منع الله وکړه، که د ګډون په طریقې سره وي او که بغیر د ګډون نه وي، نو دا جمله یې د څه مقصد دپاره ذکر کړه. زموږ مفسرینو د دې نه دوه جوابه کړي. اول دا چې دا جمله د تاکید دپاره ده، ځکه چې دا د جاهلیت والاو خاص عمل و چې د ګډون په طریقه سره به یې د یتیم مال خوړه. دویم جواب، مخکې جمله کې منع وه د ښکاره خوړلو نه، او په دې جمله کې منع ده په طریقه د حیلې د اختلاط سره، یعنی یوه حیله جوړه کړئ چې د یتیم مال د خپل مال سره یو ځای کړئ، هغه وخورئ. نو مفسرینو لیکلی دي چې د حرام د حصول لپاره حیله کول هم حرام دي. انه کان حوبا کبیرا، ضمیر د انهو
په تعویل د مذکور سره اکل او خوراک او تبدل دواړو ته راجع دی کانه د دوام دپاره ده حب په اصل کې زجر او زورونې ته ویل کیږي او علامه قرطبي ویلی دی چې حب وحشت ته ویل کیږي او علامه قفال ویلی دی چې تحوب کسب د هغه څیز دی چې درد پیدا کوي او دلته ترېنه مراد ګناه او ظلم دی او کبیرن پکې تاکید دی د حوبن دپاره وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. په دې آیت کې دویم حکم دی د احکامو د دې صورت نه چې هغه متعلق دی د نفسونو د یتیمانو سره اصالتا او د مالونو د هغوی سره تبعا او مراد د خوف نه دلته علم دی. نو ځکه الله وایي وان خفتم که ویریږئ تاسو علم لرئ تاسو الله تقسطو چې انصاف به ونه کړئ فل یتاما په باره د یتیمانو کې یعنی جنکیو یتیمانو کې فانکحو ما طاب لکم نو نکاح کوئ د هغې سره چې حلالې وي تاسو لره من النساء د نورو زنانو نه مثنا دوه وثلاثه درې ورباع او څلور من النساء مثنا وثلاثه ورباع دا من بیانیه یا من تبعیضیه دی که څوک سوال وکړي چې د شرط او د جزا په منځ کې دلته څه مناسبت دی شرط خو دلته هغه خوف د عدم قسط او د عدم عدالت دی او جزا خو امر د نکاح دی چې الله وایي فنکحو نو د دې شرط او د دې جزا ترمنځ څه مناسبت دی علماو لیکلي دي چې دلته د مفسرینو کرامو نه څلور اقوال نقل شوي دي اول قول بخاری او مسلم او نورو محدثینو لیکلی چې حضرت عروه رضی الله تعالی عنه د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه د دې تفسیر طلب کړی و نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ورته جواب ورکړو چې داسې یتیمه جنۍ چې د یو ولی په ولایت کې ده او د هغې مال او جمال هم شته او دغه ولی غواړي چې نکاح ورسره وکړي لیکن مهر او نفقه کې ورسره عدل کول نه غواړي ځکه چې دی په خپله متولي دی نو د چا د طلب پروا نه کوي نو دا آیت د دې په باره کې نازل شوی نو په دې بنا د یتامانه مراد جنکۍ دي چې ولیان د هغوی د نکاح اراده لري سره د ظلم کولو نه او نسانه مراد غیر دي د یتامانه نو معنا دا ده که چیرې تاسو یریږئ او علم لرئ چې انصاف او عدل به ونه کړی شي د یتیمو جنکیو په باره کې د هغوی سره د نکاح په وخت کې نو بیا نکاح د هغې جنکیو سره وکړئ چې تاسو دپاره حلالې وي غیر د یتیمانو جنکیو نه نو مقصد دا دی چې په یتیمو جنکیو باندې ظلم مه کوئ په دې توجیه سره فنکحو د ان خفتم دپاره جزا ده نو ځکه الله وایي وان خفتم که ویریږئ تاسو که چیرې نکاح وکړئ د یتیمو جنکیو سره الله تقسطو چې انصاف به ونه کړی شئ فالیتاما په یتیمانو کې نو فنکحو تاسو نکاح کوئ ما طاب لکم د هغې سره چې حلالې وي تاسو سره من النساء د نورو ښځو نه مثنا دوه ثلاثه درې رباع څلور چهر څه توان لرئ دویم قول د سعید بن جبیر قطاده او د ضحاک نه ابن جریر او سیوطي نقل کړی هغه دا دی چې د مخکې آیت د نزول نه وروستو چې کله الله ویلی چې تاسو د یتیمانو مالونه په فاسدې طریقې سره مخورئ چې ځان سره یې ګډ کړئ نو چې کله هغه آیت نازل شه خلکو به د یتیمانو د مالونو نه ځان ډیر بچ ساته د ظلم د ایرې نه لیکن منکوحات نکاح شوې ښځې به یې څلورو نه زیاتې ساتلې او د هغوی سره به ظلم او زیاتی کوه او د ظلم څه پروا به یې هم نه کوله نو په دې آیت سره دوی د دې دویم ظلم نه هم منع کړل او معنا دا ده که چیرې تاسو د یتیمانو هلکانو او جنکیو د مالونو نه ځان بچ ساتئ او ویره کوئ د ظلم کولو نه نو همدارنګې ځان بچ اوساتئ د ظلم کولو نه د منکوحاتو سره او د هغې طریقه دا ده چې د څلورو نه زیات یې مه کوئ ځکه چې تاسو د څلورو نه زیاتو سره هیڅ عدل نشئ کولی یعنی چې یو انسان د یو ګناه نه ځان بچ کوي نو لازم دا ده چې د هغې په شان د بلې ګناه نه دې هم ځان وساتي او په دې توجیه باندې یتامه عام دي هلکانو او جنکیو دواړو ته او فنکحونه مخکې جزا پټه ده یعنی فلا تظلمو فی المنکوحات او فنکحو په هغې باندې عطف دی دریم قول د اکرمنه ابن جریر او سیوطي نقل کړی چې یو کس د یتیمانو د مال ولایت کوه او په نکاح به یې د څلورو نه زیاتې ښځې وي نو کله به چې څه حاجت پیښ شو چې په بیبیانو باندې ډیره خرچه وکړي نو د یتیمانو د دې مال نه به یې خرچه کوله
نو دغسې کسانو ته په دې آیت کې وویل شو چې هر کله چې تاسو د ظلم د یتیمانو نه په عامو حالاتو کې ایره کوئ نو په حالت د ډیرو ښځو ساتلو کې هم ایره وکړئ. یعنې د څلورو نه زیاتې ښځې په نکاح مه اخلئ نو حرام مال حاصلولو ته به مو حاجت نه پرېوځي. ځکه چې کله تاسو ډیرې ښځې وکړئ او تاسو د هغو نفقه نشئ پوره کولی نو بیا به د یتیم مال اخلئ، هغو نفقه به پرې پوره کوئ. څلورم قول دا دی چې دوی به هغه یتیمانو سره چې هغه به منکوحې نه وي د هغو د ظلم نه به ځان نشه بچ کولی، بلکې په هغوی باندې به ظلم کوه، لیکن کله به چې په نکاح سره واخیستلې هغه یتیمانې نو بیا به یې ورسره ظلم نه کوه. نو دوی ته وویل شو چې هر کله ایره کوئ د عدم انصاف د یتیمانو، جنکیو، غیر منکوحو سره چې په نکاح نه دي اخیستي نو نکاح ورسره وکړئ چې حلالې وي تاسو لره د دې دپاره چې د ظلم نه بچ شئ. مفسرینو کرامو لیکلي دي چې په دې ټولو اقوالو سره د شرط او جزا په منځ کې مناسبت ښکاره دی او اول قول په دې اقوالو کې د ټولو نه غوره دی. که څوک سوال وکړي چې دلته یې ولې اثنان و ثلاثه و اربعه ونه فرمیل، الله داسې ویلي چې مثنا و ثلاثه و رباع. مفسرینو جواب کړی چې په اسمای عدد او اسمای معدوله کې فرق دی. مثنا و ثلاثه و رباع دا اسمای معدوله دي، اثنان و ثلاثه و اربعه دا اسمای عدد دي. په دې دواړو کې فرق دی. هغه دا چې اسمای عدد کې صرف عدد مقصود وي او په اسمای معدوله کې د عدد نه سوا زیاته معنا هم مراد وي. که څوک ووایي چې جاء القوم مثنا، معنا دا شوه چې دوه کسان یو ځای راغلل. او که څوک داسې وایي چې جاء القوم اثنان نو معنا دا شوه چې دوه راغلل، هغه معیت هلته مراد نه دی. برابره خبره چې جدا جدا راغلي وي او که یو ځای راغلي وي نو دلته مقصد دا دی چې دوه بیبیانې په یو ځای جمع کول جایز دي. د دې وجې نه اسمای معدوله الله ذکر کړل، اسمای عدد ذکر نه کړل. فان خفتم الله تعدلوا فواحده، دا جمله دلیل دی چې په مخکې جواز د تعدد کې عدل شرط دی، نو په وخت د انتفاع د شرط کې انتفاع د مشروط لازمه وي. الله خو اجازه درکړې ده چې تاسې دوه درې څلور وکړئ، خو عدالت پکې شرط دی. که عدالت نشئ کولی نو بیا یوه ښځه تاسو ته کافي ده. فان خفتم، نو که ایریږئ تاسو الله تعدلو چې انصاف به ونه کړئ، فواحدة، نو یوه پوره ده. او ما ملکت ایمانکم، یا ګزاره کوئ د هغې وینځې سره چې مالک دي ښي لاسونه ستاسو، چې مالک دی ښي لاسونه ستاسو. ذلک ادنا الله تعولو، دا ډیر نږدې ده چې تاسو به ظلم ونه کړئ. او ما ملکت ایمانکم دا په فواحدتن باندې عطف دی. نو معنا دا شوه چې په وینځو ساتلو کې تعدد شرط نه دی که هر څومره ساتئ، ځکه چې په هغوی کې عدل کول شرط نه دی، لیکن ښایسته معامله او احسان کول ورسره ضروري دي. یا دا عطف دی په ما طاب لکم باندې او فعل پټ دی. نو معنا دا ده چې واقتصروا علی ما ملکت ایمانکم، لیکن دلته خطاب دی مولاګانو او مالکانو د وینځو ته. نو د هغوی دپاره د خپلو وینځو سره نکاح کول ضروري نه دي. او په دې صورت کې 25 آیت کې خطاب دی غیر مالکانو ته. نو هلته یې فرمایلی دي فمما ملکت ایمانکم، نو په هغې کې انکحو پټ دی. ذالک ادنا الله تعولو، په ذالکه کې دوه اقوال دي. اول قول دا اشاره ده واحدتن او ما ملکت ته. دویم قول چې دا اشاره ده ټول ما قبل ته، یعنی نکاح د ډیرو سره تر څلورو پورې په شرط د عدل کولو سره د هغوی په منځ کې، او اکتفا په یوې باندې یا وینځې ساتل په وخت د یېرې د ظلم کې. ادنا په معنا د ډیر نږدې ده. دلته محسوس نږدېوالی نه دی مراد، بلکې معنوي نږدېوالی مراد دی. تاسو پوهیږئ که زه درې یا څلور ښځې وکړم نو دلته زه عدل نشم کولی، فواحدتن یوه کافي ده. نو چې یوه هم کافي وکړه دا ډېر نږدې دی دې ته چې تاسو به ظلم بیا ونه کړئ. چې انصاف راغی نو چې انصاف راغی نو ظلم به پخپله لرې کیږي. نور به م واورو قدرمنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. وآتوا النساء صدقاتهن نحله فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
په دې آیت کې دریم حکم دی دپاره د تاکید د عقد د نکاح او د ښه ژوند کولو د خپلې بیبي سره او دا دریم حکم مشتمل دی په 2 مسئلو باندې اوله مسئله ښځې ته مهر ورکول دویمه د هغې د طرف نه خاوند ته د مهر بخښنه کول که ښځه د خپل مهر خاوند ته وبخي نو خاوند کولی شي چې ډېر په پاکې طریقې سره د هغې نه استفاده وکړي نو ځکه الله فرمایي وآتوا النساء ورکوئ زنانو ته صدقاتهن مهرونه د هغوی نحله په خوشحالي سره په تیر شوي آیت کې خاوندانو ته خطاب و او په دې آیت کې هم خاوندانو ته خطاب دی دا قول د حضرت عبدالله ابن عباس قتاده ابن زید او د جریج دی او نسانه مراد زوجیات او بیبیانې دي او دا لفظ د آزادو ښځو او وینځو چې په نکاح سره یې ساتلي وي دواړو ته شامل دی او د ابو صالح قول دا دی چې دا او د اولیاو ښځو ته خطاب دی ځکه چې په جاهلیت کې به یو ولی او اختیارمند د نکاح خپله لور یا خور په نکاح سره ورکړه نو د هغې مهر به یې ځان له اخیستو که هغه به لږ و او که به ډېر و او داسې په نورو طریقو سره به په مهر قبضه کوله نو د جاهلیت د دې رسم و رواج د تردید دپاره الله وفرمیل وآتوا النساء صدقاتهن نحله ورکوئ زنانو ته مهرونه د هغوی په خوشحالي سره نن ورځ هم دا جهالت زموږ په ټولنه کې روان دی چې لور او خور په نکاح ورکړي مهر د خپل ملکیت ګڼي هغې جنۍ ته بلکل څوک مهر نه ورکوي نحله نحل په اصل کې عطیې او ورکړې ته ویل کیږي په طریقه د تبرع او احسان سره او دا د هبې نه خاص دی او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه او قتاده فرمایي چې نحله معنا ده فریضه نو چې کله د نحله معنا فریضه شوه بیا دا حال دی د صدقات نه او زجاج ویلی دي چې دا په معنا د دیانتا شرعتا دی نو دا مفعول له دی او کلبی ویلی دي چې دا په معنا د عطیه وهبتا دی نو حال دی یا مفعول مطلق دی د آتوهنه دپاره په اعتبار د معنا سره فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا او که دوی معافي وکړي تاسو ته د سیسیز د هغې نه په خپله خوښه فکلوه هنیئا مریئا نو خورئ هغه په مزې سره بې نقصانه فإن طبن لكم دا دویمه مسئله ده یعنی ښځې لره جایز دي چې خپل ټول یا بعضې مهر خاوند یا ولی ته وبخي علامه قرطبي او ابن جریر په خپل تفسیرونو کې لیکي چې سبب د دې دا دی چې بعضې خاوندانو دا بده ګڼله چې د ښځې نه مهر واپس واخلي نو د هغې جواز یې دلته ذکر کو تر څو چې ثابته شي که ښځه خپل مهر خپل خاوند یا خپل ولی ته ورکوي ورکولی شي او هغه یې په پاکې طریقې سره خوړلی شي تبنا په معنا د اوربخلو دی په خوشحالي سره عن شیء په صله د تبنه کې با راځي او دلته عن ذکر دی ځکه چې دا متضمن دی معنا د عفو او تباعد لره منهو د دې ضمیر راجع دی صدقات ته په تاویل د مذکور سره په تعویل د مذکور مال یا صداق سره او من د تبعیض دپاره دی په نزد لیس یا د بیان جنس دپاره دی په نزد ابن عطیه نفسا دا تمیز دی د نسبت د تبنه نه په معنا د طیبات انفسهن سره او تمیز د تاکید د خوشحالي دپاره ذکر کړی دی یعنی د مهر د بخولو خوشحالي صرف ظاهري نه وي بلکې په زړه سره حقیقتا وي نو حاصل د معنا دا شو که چیرې دغه ښځه وبخي څه حصه د مهر نه تاسو ته په خوشحالي سره او علامه آلوسی د ابن حبیره نه نقل کړي چې د ائمه و اربعو اتفاق دی چې ښځه خاوند یو بل ته څه څیز بخشش ورکړي نو بیا واپس اخیستل جایز نه دي او صاحب اللباب د بعضې علماو نه نقل کړي چې ښځه خپل خاوند ته د مهر څه حصه بخشش ورکړي او بیا یې ترې وغواړي نو معلومه شوه چې دا یې د زړه په خوشحالي سره نه دي ورکړي او د دې د تایید دپاره شعبي د شریح دغسې واقعه ذکر کړي او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه همداسې روایت نقل کړی دی هنیئا مریئا هنیء اسم فاعل دی د هنیئنه او مری د مریئنه دی او د دې دواړو په منځ کې تقریبا 4 فرق دي اول دا چې هنی هغه سیز دی چې د مشقت نه بغیر حاصل شي او مری هغه سیز دی چې زر هضم کیږي دویم دا چې هنی هغه دی چې ګناه پکې نشته او مری هغه دی چې هیڅ مرض پکې نه وي دریم دا چې هنی په اسانتیا سره تیریدونکی او مری ښه انجام والا بې ضرره څلورمه وجه دا چې هنی مزیداره او مری په مرۍ کې آسانه تیریدونکی او علامه قرطبي ویلی دي چې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې مراد دا دی چې په دنیا کې د دې خوراک مطالبه نشته او په آخرت کې هم تاوان نشته علامه ابن کثیر په خپل تفسیر کې همدارنګه علامه آلوسی په روح المانی کې او همدارنګه
قرطبي په خپل تفسیر کې د حضرت علي کرم الله وجهونه روایت کړی دی چې یو سړي ته د څه بیماري او ناجوړتیا شکایت وي یا یې په ګېډه باندې درد وي نو د خپلې بیبي نه د 3 روپۍ واخلي. که هغه د مهر روپۍ وي نو دا ډیر بهتره دي او په هغې باندې د شهد واخلي او د باران اوبه دې ورسره ګډې وډې کړي او هغه دې وڅکي نو کوم شکایت او درد چې لري الله رب العزت به هغه ختم کړي. او حضرت علي کرم الله وجهه د دې دپاره 3 آیتونه د قرآن کریم ولوستل. اول وانزلنا من السماء ماء مبارکا، دویم یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، دریم فکلوه هنیئا مریئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. په دې آیت کې 4م حکم دی او دا متعلق دی د سفهاء نه د ظلم د دفع کولو، چې د سفهاء او ناپوهو نه څنګه ظلم دفع شي. ربط یې دا دی مخکینی آیت سره چې هر کله مخکې وویل شو چې یتاماو ته یتیمانو ته د هغوی مالونه ورکوئ او بیبیانو ته د هغوی مهرونه، نو اوس په هغې کې یو قید لکوي. هغه قید دا دی چې په حالت د ناپوهي کې مه ورکوئ د دې دپاره چې هغوی مال ضایع نه کړي. نو ځکه الله وایي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، مه ورکوئ کمعقلو ته مالونه د هغوی. دا خطاب دی ولی او همدارنګه کفیل یا وسی د یتیمانو ته. دلته د سفها په مصداق کې ډیر اقوال دي. سعید بن جبیر ویلی دي چې دا یتیمان دي، ابو مالک ویلی دي چې دا نابالغ دي که یتیم وي او که نه وي، او مجاهد ویلی دي چې دا زنانه دي. د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه نه نقل دي چې دا هر هغه څوک دی چې د پابندي مستحق وي. نو په دې کې دغه ټول اقوال داخل دي. همدارنګه تبذیر او اسراف کوونکی، لیونی او پاگل پکې هم داخل دی. نو هر هغه څوک چې بالغ نه وي یا ناپوهه وي یا هغه اسراف کوي نو هغه ته تاسو د هغوی مالونه مه ورکوئ. ځکه الله وایي ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، مه ورکوئ کمعقلو ته مالونه د هغوی. اموالکم د دې نه مراد د هغوی مالونه دي چې د ولی، کفیل یا وسی په قبضه کې وي. او د دې په اضافت کې تاکید دی چې تاسو د هغوی د مال داسې حفاظت وکړئ لکه چې د خپل مالونو کوئ. التي جعل الله لكم قیاما، هغه چې ګرځولی دی الله تعالی تاسو دپاره سبب د زندگی. ورزقوهم فیها، او خوراک ورته کوئ دوی ته په هغه کې. وکسوهم، او جامې ورکوئ دوی لره. وقولو لهم قولا معروفا، او وایي دوی ته وینا نیکه. ورزقوهم د رزق نه مراد نفقه ورکول دي په خوراک، څکاک او دارو درمل غیره سره. وکسوهم کې اشاره ده لکه څرنګه چې انسان روزي ته حاجت لري نو همدارنګې جامې ته هم محتاج وي. وقولو لهم قولا معروفا، معروف هر هغه قول او عمل ته ویل کیږي چې د نفس سکون پرې حاصلیږي، د دې وجې نه هغه ښایسته وي عقلا یا شرعا. نو د دې نه مراد داسې خبره کول دي چې په هغې سره د هغه سفیه او د هغه کمعقل نفس خوشحاله شي. لکه چې ورته ووایي چې ستا مال ما سره امانت دی، هر کله چې ته بالغ شي او پوهه دې راشي نو تا ته به یې درکوم. او علامه قرطبي ویلی دي چې دعا دې ورته کوي چې بارک الله فیکم. او علامه لوسی په روح المانی کې لیکلی دي چې په دې کې د هغه دینی اصلاح هم مراده په علم ښودلو سره، یعنی د دین ضروري علم به ورته ښایي. وقولو لهم قولا معروفا مطلب دا دی چې تاسو د هغه دینی اصلاح وکړئ، هغه ته دینی علم ور وښیئ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبضرارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. په دې آیت کې 5م حکم دی د ظلم نه د بچ کېدلو دپاره. هر کله چې سفاحت او کمعقلتوب پټ صفت دی او عارض دی نو د هغې د ازالې دپاره الله طریقه ذکر کوي. د دې دپاره چې هغه ته د هغه مال وسپارلی شي نو د دې دپاره 2 شرطونه الله ذکر کوي، یو بلوغ او دویم رشد او پوهې ته رسیدل. نو الله وی وابتلوا الیتاما، او ازمیښ کوئ په یتیمانو باندې. حتی اذا بلغوا النکاح، تر هغې پورې چې کله ورسیږي وخت د نکاح ته یعنی بالغ شي. ابتلا او ازمیښ نه مراد معلومول د عقل د حفاظت کولو د مالونو د هغوی دي.
تاسو داسې ازمیښت وکړئ چې دومره عقل اوس لري چې دوی خپل مال ساتلی شي چې ورته یې وسپارم. او د دې مختلفې طریقې دي. یو دا چې تاسو دې لره لږ مال ورکړئ د تجارت دپاره، یا داسې لږ مال ورکړئ چې هغه په خپل اهل و عیال باندې خرج کړي. آیا چې په تجارت باندې پوهیږي که نه پوهیږي؟ آیا په خرچې کولو باندې پوهیږي یا نه پوهیږي؟ یا د والي په حضور کې باید د یتیم اخیستل او خرڅول وکړي او د هغه ته د هغه طریقې وروښیي او دغسې نورې طریقې د دې دپاره چې هغه پرې پوره پوه شي. حتی اذا بلغوا نکاح دا اول شرط دی. د دې نه مراد احتلام دی، لکه چې په صورت نور کې 950 آیت کې د نکاح نه مراد احتلام دی. او احتلام د بلوغ دپاره په مذکر او مؤنث کې مشترک علامت دی او د دې نه علاوه نور علامات هم شته دی. فان آنستم منهم رشدا، نو که معلومه کړه تاسو د هغوی نه هوښیارتیا، فادفعوا الیهم اموالهم، نو ورکوئ هغوی ته مالونه د هغوی. انس په معنا د احسا، وجدا او ابصره دی، لکه په دې قول کې آنس من جانب طور ناره. رشد خیر رسیدلو ته ویلی شي، د دې مقابل غی راځي، لکه قد تبین الرشد من الغی. د دې نه مراد صلاحیت د عقل او د حفاظت د مال دی، یا صلاحیت د عقل او د دین دی. اکثر علما ویلي چې رشد نه وي مګر وروسته د بلوغ نه، او که د بلوغ نه وروسته پکې هم رشد معلوم نشه نو بیا به هم په هغه باندې پابندي لګوي. دا په نزد اکثرو صحابه و کرامو، تابعینو، امام احمد، امام ابو یوسف، امام محمد، امام مالک رحمهم الله سره دي، او په دې باندې زموږ د احنافو فتوا هم ده. کله حد بلوغ ته ورسیږي تاسو په هغو باندې امتحان وکړئ چې آیا دا د خپل د مال حفاظت کولی شي که نشي کولی. که تاسو د هغو نه هوښیارتیا محسوسه کړه نو بیا خپل مال ورته وسپارئ، او که هغه حد بلوغ ته هم ورسېده تاسو پې باندې امتحان هم وکړه، خو لاکن هوښیارتیا هم ترې محفوظه نه کړه، هغو د خپلو مالونو ساتل نشه کولی، نو بیا به هم پابندي پې لګوئ، مال به تاسو ساتئ، هغه ته به نه ورکوئ. ولا تأکلوها اسرافا وبدرارا. دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ولا تأکلوها، او مخورئ هغه مال د یتیم اسرافا په بېځایه خرج کولو، وبدرارا او په تادي او په جلتي سره، ان یکبرو د دې هیرې نه چې دوی به لوی شي او دا مال به بیا زمانه غواړي. د یتیم په مال کې تاسو دا کار کله هم مه کوئ. ان یکبرو دا د بدرارن دپاره په پټ مضاف سره مفعول له دی، یعنی مخافت کبرهم، بدرار کوئ، جلتی کوئ د وجې د ایرې د بالغ کېدلو د هغې نه، یعنی زر زرې بې ضرورته خرج کوئ د دې ایرې د وجې نه چې دوی به لوی شي نو بیا به زمانه مال غواړي او حساب به راسره کوي. او دا د لا تأکلو د نهي لاندې داخل دی. نو الله وایي چې ولا تأکلوها، مخورئ هغه مال د یتیم اسرافا په بېځایه خرج کولو، وبدرارا او همدارنګه مخورئ مال د یتیم په تادي او په جلتي سره، ان یکبرو د دې هیرې نه چې دوی به لوی شي ما نه به مال واخلي او ما سره به بیا حساب کوي. دا کار مه کوئ. ومن کان غنیا، او څوک چې مالدار وي، فلیستعفف، نو ځان دې بچ کړي د مال د یتیم نه چې تا سره یتیمان دي او د هغو مال دی، تا سره ته غني یې، د هغو مال ته حاجت نه لري، نو ځان بچ کړه مال د یتیم نه. ومن کان فقیرا، او څوک چې محتاج وي، فلیأکل بالمعروف، نو خوراک دې کوي مال د یتیم نه په ښه طریقې سره. فقیر نه مراد دا دی چې کسب د نفقې ته محتاج دی. نو که چیرې دی د ځان دپاره مستقل کسب کوي نو د یتیم د مال حفاظت نشي کولی، نو دی به د هغې د مال حفاظت کوي او د هغه د مال تربیت به کوي، او د دې په بدل کې به د هغه د مال نه د عرف مطابق اجرت اخلي او په ځان به مصرفوي. او حدیث د ابو داود او نسایی په دې باندې هم دلیل دی چې یو کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې زه فقیر یم، زما هیڅ مال او آمدن نشته او زما سره د یتیم مال دی، که زه د یتیم مال حفاظت کوم د کار نه پاتې کیږم او که کار ته ځم د یتیم مال تباه کیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د یتیم د مال نه خوره، خو اسراف او تبذیر به پکې نه کوي، او همدارنګه د یتیم د مال نه به جبم نه کوي. او د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او ابو العالیه او شعبی نه روایت دی چې د هغه د څاروو د پیو نه فایده اخیستلی شي او دغه شان د سورلي نه او د هغه د مریانو نه فایده اخیستلی شي. فاذا دفعتم الیهم اموالهم،
نو کله چې ورکوئ تاسو یتیمانو ته مالونه د هغوی فشهدو علیهم نو ګواهان ونیسئ په هغې باندې چې کله مال ورکوئ ګواهان ونیسئ وکفا بالله حسیبا او پوره دی الله تعالی حساب کوونکی فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم دا دفع عامه ده که مال نقد ورکوئ یا خرج کول وي په هغې باندې په دې دواړو وختونو کې اشهاد او ګواه پیش کول ضروري دي که مال ورته سپارئ هم به شاهدان نیسئ او که تاسې د هغوی د مال نه په هغوی باندې مصرف کوئ هم به ګواهان نیسئ د بعضې علماو په نزد د ګواهانو نیول مستحب دي او د بعضې علماو په نزد باندې دا فرض دي او فرضیت یې ظاهر دی د قرآن نه وکفا بالله حسیبا په دې جمله کې تخویف دی هر منکر د حق لره کفا فعل ماضي ده او بالله د دې فاعل دی او بعد تاکید دپاره ده ابوالبقا او ابن عطیه او نور علما ویلي چې دا باید د دې دپاره راوړې ده چې دلالت وکړي په معنا د امر باندې یعنی اکتفو بالله حسیب په معنا د محاسب حساب کوونکی یا په معنا د کافی او پوره باندې اوس به راشو قدرمنو اوریدونکو سر د پایه به ترجمه بیا واورو بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله تعالی امداد غواړم په شروع کولو کې چې رحمان او رحیم دی یا ایها الناس تقوا ربکم ای خلکو وویرېږئ رب خپل نه الذي هغه ذات خلقکم چې پیدا کړي یې تاسو من نفس واحدة د یو نفس نه چې آدم دی وخلق منها او پیدا کړي ده د هغه نفس نه زوجها بیبي د هغه چې چپې پښتۍ پیدا کړي وبس منهما رجالا کثیرا ونساء او خواره کړي دي د دغې دواړو نه نارینه ډیر او زنانه ډیرې واتقوا الله او ویره کوئ د الله تعالی نه الذین تساءلون به هغه ذات چې سوال کوئ د هغې نه والارحام او همدارنګه تاسو ویرېږئ د خپلولي ختمولو نه ان الله کان علیکم رقیبا یقینا الله تعالی په تاسو باندې ساتونکی او حافظ دی وآتوا الیتاما اموالهم او ورکوی یتیمانو ته مالونه د هغوی ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب او ما اخلی پلیت په بدل د پاک کې ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم او مخوری د هغوی مالونه د خپلو مالونو سره انه کان حوبا کبیرا یقینا دا ګناه ده لویه که تاسو د هغوی مال د خپلو مالونو سره وخورئ دا ډیره لویه ګناه ده وان خفتم الله تقسطو او که یریږئ تاسو چې انصاف به ونه کړئ فی الیتاما په باره د یتیمانو جنکیو کې فانکحو نو نکاح کوئ ما تاب لکم د هغې سره چې حلالې وي تاسو لره من النساء د نورو زنانهونه مسنا دوه وثلاثه درې ورباع او څلور فان خفتم الله تعدلو نو که یریږئ تاسو چې انصاف به ونه کړئ ډیرو ښځو سره فواحدة نو یوه بیا پوره او کافي ده او ما ملکت ایمانکم یا گزاره کوئ د هغې وینځې سره چې مالک دي ښي لاسونه ستاسو ذلک ادنا الله تعولو دا ډیر نږدې ده دې ته چې تاسو به ظلم ونه کړئ وآتوا النساء صدقاتهن او ورکوئ زنانو ته مهرونه د هغوی نحله په خوشحالي سره فان تبن لکم او که دوی معافي وکړي تاسو ته عن شیء منه نفسا د سیسیز د هغې نه په خپله خوښه فکلوه هنیئا مریئا نو خورئ هغه په مزې سره بې نقصانه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم او مه ورکوئ کمقلو ته مالونه د هغوی التي جعل الله لكم قیاما هغه چې ګرځولی دی الله تعالی ستاسو دپاره سبب د زندگی ورزقوهم فیها او خوراک ورکوئ دوی ته په هغې کې وکسوهم او جامې ورکوئ دوی لره وقولو لهم قولا معروفا او وایئ دوی ته وینا نیکه وابتلوا الیتاما او ازمیښ کوئ په یتیمانو باندې حتی اذا بلغوا النکاح تر هغې چې کله ورسیږي وخت د نکاح ته فان آنستم منهم رشدا نو که معلومه کړه تاسو د هغې نه رشدن هوښیارتیا فادفعوا الیهم اموالهم نو ورکوئ هغوی ته مالونه د هغوی ولا تأکلوها اسرافا وبدرارا او مخورئ هغه په بېځایه خرج کولو وبدرارا په تادي او په جلتي سره ان یکبرو د دې ویرې نه چې دوی به لوی شي بیا به د خپل مالونه زموږ نه غواړي ومن کان غنیا او څوک چې مالدار وي فلیستعفف نو ځان دې بچ کړي د مال د یتیم نه چې ته مالداره یې ستا سره په کفالت کې یتیمان شته دی هغوی مالونه هم لري نو د یتیم د مال د خوړلو نه ځان بچ کړه هغې ته لاس مه وروږدوه ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف او څوک چې محتاج وي نو خوراک دې کوي د هغې نه په ښه طریقې سره
څوک چې د یتیم کفالت کوي د یتیمان ورسره دي او یتیمانو مالونه هم د دې لاس لاندې دي خو د دې ترڅنګ پخپله فقیر دی که دا کسب و کار ته ځي نو د یتیم مال تباه کیږي او که د یتیم مال ساتنه او حفاظت کوي خپله د کار نه پاتې کیږي نو د یتیم مال نه د اخرې په تر د اجورت سره فاذا دفعتم الیهم اموالهم نو چې کله ورکوئ هغوی ته د هغوی مالونه که د هغوی د مال نه په هغوی خرچه کوئ یا ټول مالونه ورته سپارئ فشهدوا علیهم نو ګواهان ونیسئ په هغې باندې وکفا بالله حسیبا او پوره دی الله تعالی حساب کوونکی که چا د یتیم په مال کې ظلم هم کړی وي هغې کې خیانت کړی وي یا نه وي کړی نو الله رب العزت د آخرت په ورځ کې محاسب دی هغه به بیا ټولو سره حساب کوي نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیابه اوسئ د ژوند لار ستا هجران را سره مل شي تنها کینم ټول جهان را ته بدل شي تنها کینم ټول جهان را ته بدل شي تنها کینم ستا هجران را سره مل شي تنها کینم ټول جهان را ته بدل شي تنها کینم ټول جهان را ته بدل شي تنها کینم ستا په غم کې تسلی زړګي ته ورکړم ستا په غم کې تسلی زړګي ته ورکړم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې درنو اوریدونکو د یو مسلمان 19مه ځانګړتیا په ځانګړې توګه د مسلمان دعوتګر 19مه ځانګړتیا دا ده چې هغه به له خپل مال څخه څه برخه خیرات ورکوي د مسلم حدیث دی راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ یوه ورځ نشته چې بندگانې پیلوي مګر دا چې دوه فرشتې را نازلیږي یوه له هغوی نه وایي ای پروردګاره خیرات کوونکي ته عوض ورکړه او بله یې وایي ای پروردګاره ممسک ته یعنی هغه څوک چې خیرات نه ورکوي هغه ته هلاکت ور په برخه کړه یعنی مال یې هلاک کړه دا تجربې هم ثابته کړې او موږ په خپله ټولنه کې هم وینو هغو شتمنو ورونو چې د خپلو مالونو نه زکات ورکړی یا نفلي صدقات ورکړي الله رب العزت د هغوی په مال او په اولاد کې برکت اچولی او کومو کسانو چې زکات بند کړی
یا یې نفلي صدقات نه دي ورکړي، الله رب العزت د هغوی مال هلاک او برباد کړی او تاسو به په خپلو سترګو هم لیدلی وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صحیح حدیث د اسلامی نظام د بنسټیزو ارکانو څخه یو اساسی رکن ته ورشامل دی. اسلامی ټولنه په خپل منځ کې سره تړلې او متوازنه ټولنه ده. د انسان د ژوند مادي او معنوي، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي ټولو اړخونو ته په برابره توګه شامله ده. اسلام د کاملترین الهي دین په توګه ټولې هغه پیښې چې انسان په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي په بشپړ انسجام او سلیم فطرت سره توجیه کوي. تر هغه مهاله یې درملنه کوي چې په بشپړه توګه برابر شي او هغه آواز ته لبیک ووایي چې په هغه کې د فرد او ټولنې دواړو خیر رانغښتی دی. مخکینیو او اوسنیو جاهلي ټولنو انسان داسې ارزښتونو او اخلاقو ته راکش کړی چې د فطرت سره یې په ټکر کې دی او په دې سره د انسان انسانیت په بشپړه توګه مسخه کړی او فطرت یې ورختم کړی. همدا ډول په هغو ټولنو کې هم چې نوم باندې اسلامي دي خو په عمل کې اسلام نه تطبیقوي، انسان په بدبختیو کې راښکیل دی. ځکه دې ټولنو هم د جاهلي ټولنو په څیر هغه هدایات او لارښوونې چې د انسان د فطرت سره مناسب دي نه دي تطبیق کړي او د اسلام هغه دین یې چې د دې لپاره راغلی و چې انساني ژوند په ټولو اړخونو کې برابر او متوازن وساتي شاته اچولی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم حدیث چې موږ ولوست، د دې حدیث موضوع د مسلمان د ژوند اقتصادي اړخ تشخیصوي. مخکې له دې نه چې د حدیث معنا او شرحه وړاندې کړم، غواړم هغه اقتصادي چوکات ته ورننوځم چې اسلامي فقهاو د مسلمان فرد او اسلامي ټولنې د اقتصادي ژوند د تنظیم لپاره رسم کړی. هر هغه کس چې د دې دور د قضیو سره یو ځای ژوند کوي په دې ښه پوهیږي چې د ټولنې د اقتصاد مسئله یوه ډیره ستره مسئله ده او د ټولنې په جوړولو کې غټ رول لري. په نننیو نظامونو کې پانګوال نظام او کمونیستي نظام پرته د دوو داسې اقتصادي مفکورو او مکتبونو نه په بل څه نه دي ولاړ چې دواړه په دوو مخالفو قطبونو کې واقع دي او هر یو غواړي چې د نړۍ هیوادونه د خپلې مفکورې په مدار باندې راوڅرخوي. پانګوال نظام هڅه وکړه تر څو په خپلو هیوادونو کې د فقر مسئله د هغو بنسټونو په رامنځته کولو سره ختمه کړي چې د ټولنیزو بیمو او عامه ضمانتونو نومونه یې پرې ایښي او د کار طریقه یې په دې ډول ده چې هر هیوادوال به د ټولنیزو بیمو ارګان ته د خپل عاید نه یوه څه برخه ورکوي او د دې په مقابل کې به د بیکاري یا بوډاتوب پر مهال بیرته ورسره کومک کیږي او په عامه ضمانتونو کې بیا دولت مکلف دی چې له خپلې کلنۍ بودیجې نه به یوه اندازه د نیستمنو او اوزګارو لپاره خاص کوي. دا اصول په پانګوالو هیوادونو کې دننه عملي کیږي خو د دوی تعامل بیا د نورو سره لا ډیر بدتر دی. د دریمې نړۍ قرضونه په نوي استعمار باندې بدل شوي او نیستمن هیوادونه شپه او ورځ زحمت وباسي خو بیا هم په دې نه قادر کیږي چې یوازې د دې استعماري ارګانونو ګټه ورکړي. په نتیجه کې د هرې ورځې په تیریدو سره قرضونه پرې لا زیاتیږي او د دې سره برابر د دې ګټې هم زیاتیږي او په پای کې بېوزله ملتونه د دوی غلامان او لاڅپوڅي ګرځي لکه نن ورځ چې موږ اسلامي هیوادونه وینو. خو کمونیستي نظام د فقر نه د خلاصون لار دا ګڼله چې نیستمن د شتمن په خلاف راوپاروي
یوه طبقه په بله طبقه باندې راتیزه کړي او په ټولنه کې د کینو او دښمنیو اور بل کړي. په همدې توګه په دې عقیده و چې هر څومره د کمونیستي انقلاب مړي زیات وي په هماغه اندازه به د انقلاب اصالت را څرګندولی شي. ځکه د دوی په ګمان باندې کمونیزم پرته د خونړۍ انقلاب نه رامنځته کیږي. ځکه د دوی په ګمان باندې کمونیزم پرته د خونړي انقلاب نه رامنځته کیږي او اهداف یې پرته د طبقاتي شخړو نه لاسته نه راځي. نو باید یوه طبقه د بلې طبقې پر خلاف ورانکاریو ته لاس واچوي تر څو یې بیخ له منځه ویسي. د همدې بیکاره نظر په نتیجه کې کمونیستي نظام د اقتصادي ژوند د لا ښه والي او د فقر د ختمولو په ځای په زرګونو انسانان د مرګ کندې ته ورولېږل او د کینو نه ډکه ټولنه یې په میراث کې پرېښوده. لکه چې دا کار په افغانستان کې کمونستانو هم ترسره کړ چې لا تر اوسه پورې د کینو نه ډکه ټولنه نوي نسل ته په میراث کې پرېښې ده. اوس به دا واورو چې د دې قضیې په اړه د اسلام د مقدس دین نظر څه دی. اسلام له بل هر څه نه مخکې فقر او کفر سره ملګري ګڼلي. د ابو داود حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تل په خپله دعا کې ویل اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا اله الا انت. ای پروردگاره زه د فقر او کفر نه ستا لور ته پناه دروړم. نو فقر یو ستر خطر دی چې انسانی سلوک او اخلاق له ګواښ سره مخامخ کوي. یو کوچنی سفر د هغو انسانی ټولګیو لور ته چې په نړۍ کې د پناه اخیستنې په کمپونو کې شپې سبا کوي او اکثره خلک د فلسطین، افغانستان، عراق، سوریې یا د نورو هیوادونو مسلمانان دي. که دلته سفر وکړو نو دا حقیقت ښه په ډاګه کوي. هلته ښه وینو چې انساني عزت څنګه پایمال کیږي او کله 5 یا 6 کسان د یوې کورنۍ دې ته اړ کیږي چې په یوه داسې کوچنۍ کوټه کې چې مساحت به یې د 3 مترو نه زیات نه وي ژوند وکړي او ګورو به چې د دوی سلوک او اخلاق